وقت صرف د سند اجزا ذکر کوو خو دا سند څلور ټوکرې ده د بسم الله نه مخکې پاس هلته د تاسې په ټولو ترمیزیانو کې به وي قال الشيخ المكرم المفخم المشتهر بين الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق دا خو به وي که نه تاسې یو د دغه نه مخکې چې ما درته ویلې د ما نه تر دغه مولانا محمد اسحاق پورې یوه ټوکره د سند دا ده یو ټوکره د سند د محمد اسحاق نه تر عمر ابن تبریز د بغدادي پورې چې دا د بسم الله نه مخکې رسېدلی ده دریمه ټوکره د سند بیا د بسم الله نه وروسته اخبرنا شیخ ابوالفتح نه چې شروع شوی ده تر قال ابو عیسی پورې د ابو عیسی نه امام ترمذي نه پورته بیا تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې سند د هر حدیث په سر کې ذکر ده هر حدیث ځکه امام ترمذي وی حدثنا فلان عن فلان عن فلان یا حدثنا تر پیغمبر علیه السلام پورې رسي نو اوله ټوکره د سند چې ما دوره حدیث کړې د چا نه مې کړې هغه د چا نه کړې حدثنا شیخ الثقه الامین الدكتور شير علي شاه المدني قدس الله سره قال حدثنا الشيخ الثقة الأمين العلامة مولانا عبد الحق الأكوروي دي حقانية دار العلوم مولانا شير علي شاه مدني رحمه الله دي حقانية فاضل په حقانية کې استاذ بیا جامعة المدینه کې بیا دووري طالبي کړي بیا الته استاذي کړي ده دغه د موږ استاذ هغه د مولانا عبدالحق دیلوي قدس الله مولانا عبدالحق اکوړوي دیلوي نه دیلوي خو مخکې تیر شوی ده د دغه نه حدیث ویلی دي مولانا عبدالحق عن شيخ العرب والعجم السيد حسين احمد المدني هغه بیا د حضرت حسین احمد مدني رحمه الله چې د دیوبند په استادانو کې په مشهور استادانو کې د دغه نه د ترمذي ویلی ده حسين احمد مدني رحمه الله عن شيخ الهند محمود الحسن دیوبندی رحمه الله چې د حسین احمد مدني استاد بیا شیخ الهند رحمت الله علیه باندې مشهور ده نوم محمود الحسن دیوبندی ده یغه بیا دغه علم حدیث دا ترمذی شریف ویل ده عن قاسم العلوم والخيرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمه الله بانی دار العلوم دیوبند چې دا مشهور دار العلوم دیوبند دا چې چا جوړ کړی ده حضرت قاسم نانوتوی رحمه الله شیخ الهند رحمت الله علیه بیا دا ترمذی دیغ نه ویل ده او حضرت قاسم نانوتوی رحمه الله عن شاه عبد الغنی المجددی یغه دا روایت بیا نقل کړی دی د حضرت شاه عبد الغنی مجددی قدس الله سره نه چې د طریقې نقشبندی د سپاسالارو د جملې نه ده او د نقشبندی طریقې د مجددی د حضرت عمر فاروق اولاده په سلسله کې راځي د مجدد صاحب هغه بیا روایت نقل کړی ده عن شاه محمد اسحاق چې دا دلته ذکر شو نو یوه ټوکره د سند چې په کتاب په سر کې نه ده لیکلې متروکه ده د مانا تر حضرت مولانا محمد اسحاق پورې هغه موږ سند متصل هغه کې دغه سلسله ټوله شته ما ترمذي شریف هم د شیخ صاحب سره لشانه ویلې ده بخاري شریف هم د دنه ویلې ده خو په دغه سند کې د ما او د حسین احمد مدني صاحب مابین کې دوی واسطې شیخ صاحب سره لشاه او حضرت مولانا عبدالحق خو په بل طرف باندې بخاري شریف ما ته اجازه قاضي عبدالکریم کولاچوي رحمه الله چې بذات شاګرد حسین احمد مدني رحمه الله و یغه بیا ما ته په بخاري شریف کې اجازه کړې ده نو سند هغه بیا عالی دی یو رتبه دا خو دوی رتبې دي هغه یو رتبه بیا عالی ده هغه لکه هم عصر د مولانا عبدالحق دهلی اکوړوي نو بخاري شریف اجازه بیا حضرت قاضي عبدالکریم کولاچوي یغه ته بیا د حسین احمد مدني رحمه الله نور سند دغه پورته ده اوس پورته سند ته وګورو قال الشيخ المكرم المفخم المشتهر بين الآفاق المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق حصل لي الإجازة والقراءة والسماع من شيخ الأجل والحبر الأبجل الذي فاق بين الأقران بالتمييز عن الشيخ عبد العزيز وحصل له الإجازة والقراءة والسماع عن والده الشيخ ولي الله ابن الشيخ عبد الرحيم الدهلوي
وقال الشيخ ولي الله أخبرنا به الشيخ أبو الطاهر المدني عن أبيه الشيخ إبراهيم الكردي عن شيخ المزاحي عن شهاب أحمد السبوكي عن شيخ النجم الغيتي عن زين زكريا عن عز عبد الرحيم عن شيخ عمر المراغي عن فخر بن بخاري عن عمر بن تبريز البغدادي. شاه عبد الغني مجددي رحمه الله هغه قال ویایي هغه چې ما درته ورسو سند هغه شاه عبد الغني رحمه الله د خپل استاد بیان کې اما دغه ځای کې دغه نقطو ته باید موږ پام وکړو. دا شاه عبد الغني مجددي رحمه الله د خپل استاد بیان چې کوي صفاتو ته ګورئ: شیخ، مکرم، مفخم، مشتهر بین الآفاق، مرحوم، مغفور. مولانا محمد اسحاق مخکې مو وویل کنه دین نصیحت د خپل ائمه سره او شکر مو وویل کنه چې ذکر جمیل به یې کوي. استاد ده، شیخ ده، دیغه چې څومره صفات تا ته معلومي د کمال ګوره ټول ذکر کوي، په څومره آداب او الفاظو باندې ذکر کوي، ځکه دا شکرانه ده، په ژبه شکرانه ده. نور خدمتونه چې دوی کړي په زړه کې محبت څومره ساتلی هغه نو موږ ته انداز نه لګېږي. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين مقام به. دا محمد اسحاق ته بیا دی وی چې ما ته حاصله شوې د اجازه قراءات سماعت. دا موږ تاسې بخاري شریف کې کتاب العلم کې دا طریقه د ادا چې ذکر کیږي، اته طریقې بیا الته ذکر کیږي. کله داسې وي چې طالب عبارت وي استاذ غوږ نیولی قراءت علی الشیخ، کله داسې وي چې استاذ عبارت وي طالب غوږ نیولی، کله داسې وي چې ویایي خو هغه طالب عبارت خو دا نور هم اوري، کله داسې وي چې استاذ په یو شاګرد اعتماد ده، سبق کې بیخي ناس نه ده، خو د دغه استاد چې خپل کوم لیکل دي یا کتابونه دي د اجازې څو قسمه صورتونه دي، هغه شاګرد راغی دی ورته دی ما په دغه کتاب کې تاته اجازه ده. دغه چې ما درته ویلي چې قاضي عبدالکریم صاحب ما ته اجازه وکړه، ما عبارت ورته ویلی دی یو باب ده ویلې ما ته عبارت تیر که د اجازه وکړه. دا اجازه هم د سند د علو درجه طریقه ګرځي، خو دغه په حکم دی ویلو کې شو چې اجازه یې درته وکړه، په حکم دی ویلو کې شو. نو چا یوه طریقې د درې سره طریقې دي چې عام استاذ هغه احادیثو کې چې نه دی ویلي هغو کې اجازه ورته کړې، هم استاذ ته د بعضې عبارات تیر کړي دي قرائت علی شیخ کړی، هم د استاذ نه سماع کړې ده چې څه عبارت استاذ ویلی دي. موږ تاسې دا طرز طریقه به راځي، خو تر ډیره وخته پورې به زه اوله بخاري شریف عبارت په خپله ویایم، ما درته ویلو تر لکه کتاب طهارته پورې، خو ډیره کې خدای دې چې شاګرد دې عبارت شروع کړي، خو ډیر به بیا داسې وي د کال اخر شي ټول کتابونه د دورې حدیث په یوه مدرسه کې مکمل ویل کېږي، بیا نو څه کوي استاذ؟ اجازه وکړي شاګردانو ته چې دستاربندي کوي، نو بیا اجازه وکړي چې بس ما د طرف نه تا ته په دغو کتابو کې اجازه ده. نو درې سره طریقې دې ته پیدا دي، خو ده بیا د خپل استاذ بیان چې کوي هغه بیا په دغسې الفاظو کوي چې ده ته د حاصله د اجازه قراءات سماعت د چا نه؟ د شیخ اجل حبر ابجل الذي فاق بین الاقران بالتمیز عن الشیخ عبدالعزیز شاه عبدالعزیز رحمه الله. یغه ته اجازه حاصله ده، قراءت سماعت حاصل ده د خپل قبلګای مبارک شاه ولی الله رحمه الله. سند د حدیث په عجم ملکونو کې په دابر صغیر کې تر شاه ولی الله صاحب پورې رسیږي. د ته شاه عبدالعزیز صاحب ته د خپل قبلګای مبارک شاه ولی الله رحمه الله نه چې شاه ولی الله رحمه الله د شاه عبدالرحیم دهلوي رحمه الله زوی ده، خو دته اجازه د خپل پلار شاه ولی الله رحمه الله نه حاصله ده. شاه ولی الله ته د چا نه حاصله ده؟ هغه صرف پلار د نسب په لحاظ ذکر کو شاه عبدالرحیم،
یغه ته چې به حاصله ده د شیخ ابو طاهر المدني رحمه الله نه، یغه ته چې حاصله ده د شیخ ابراهیم کردي د عراق په دغه طرفو کې چې د نن سبا په رادیو کې موږ اورو کردیانو باندې بمبارو کو کردیان دا الته یو مشهور قوم ده دیغه نه ورته اجازه حاصله ده. یغه ته د شیخ مزاحي، یغه ته د شیخ احمد سبوکی، یغه ته د شیخ نجم غیتی، یغه د زین زکریا. ګوري موږ تاسو په دغه کې اشتباه کې چې واقع نشو، بخاری شریف کې په ځای باندې موږ راځو چې مولانا زکریا رحمه الله دا ویلي دي. ترمذی کې برازي دا زکریاګان دوه دي. یو دا نږدې وخت کې مولانا زکریا صاحب چې دا د دیوبند اپازیلو نه د په تبلیغیانو کې مشهور دغه ده. یو زکریا انصاری رحمه الله دا د ابن حجر عسقلانی رحمه الله شاګرد ده، اوسنی نه ده، څو سوه کاله مخکې تیر ده. ابن حجر عسقلانی چې صاحب د فتح الباری ده، د بخاري شارح ده. ادیغه ده زین زکریا. دغه مولانا زکریا ته بیا د چا نه حاصل ده؟ د حضرت عبدالرحیم نه. یغه ته د شیخ عمر مراغي چې آذربایجان کې یو علاقه ده دیغه نه. یغه ته د فخر ابن بخاری نه، یغه ته د عمر ابن تبریزی بغدادي نه. چا کوم صفات کوم استادانو حال ورته معلوم ده، دیغه ټول صفات ذکر کړي دي، پورته حال نه ده معلوم. نو سند کې اختصار دی پلان عن پلان سره را نقل کړي دي. دای بیا څوی قال اخبرنا، دای بیا وی چې حضرت حمر ابن تبریز دی بغدادي ده. قال بسم الله نه راورسته اخبرنا شیخ ابو الفتح عبد الملك ابن ابي القاسم عبد الله ابن ابي سهل الهروي الكروخي. ابو الفتح عبد الملك ابن ابي القاسم عبد الله ابن ابي سهل الهروي د هرات. کروخ دا یو علاقه ده په هرات کې، دا موږ تاسو افغانستان هرات نه ده، دا کروخ بیا په یوه کې علاقه ده. نو نسبت کلی تم کیږي ښار تم کیږي، ام هروي د هرات ته منصوب، ام کروخي هغه قوم ته هغه کله چې د کروخ ته هغه ته نسبت کیږي. دغه استاد نه ما چې حدیث ویلی می څه وخت دی، زمانه مو ذکر کی في عشر الأول من ذي الحجة سنة 47 و500 1540 هجري کې. چیرې مې تر ویلي دي؟ دا هراتی استاذ نه مې په هرات کې ویلي نه، بمکه شرفها الله، په مکه معظمه کې. بخاري د بخارا د خو استاذي ډیره په حرمین شریفین کې کړې ده. دا علماء خو به الته مرکز علمي ته ځان رسوه. نو په مکه معظمه کې بیا د مکه معظمه سره دستی ګورئ شرفها الله. دومره ادب په مخکنی علماو کې چې دغه بقعه مبارکي نوم اخلي، د عزت او د شرافت په عنوان باندې اخلي. موږ تاسو د وخت ډیر استادانو نه موږ اوري زاده الله تشریفا و تکریما، خدای د شرافت نورم زیات کی، عزت الله نورم زیات کی. او چې نه علم لري نه ادب لري، مکه مدینه مکه ته تللی وم مدینې ته تللی وم، داسې لاند ته بس کې چې دا خپل کلي کورونه دي. صحابه مبارکین یو ځای کې چا بیان کو نږدې مې جنګ ورسره کړی و، بیا دستي زه جګ شوم په تردید باندې. عمر دا ویلې، ابوبکر دا رضی الله تعالی عنه ټکی نه ورسره ویلې، مالې او بیعقله بیان د دین کوي او په داسې الفاظو یې کوي. شرفه الله، الله دې مشرفه کړی د دغه مکه معظمه، عزت رب کریم یې هغه ته ورکړی. خو دلته اوس بیا دا چې د دغه حضرت هروي کروخي رحمه الله نه ما دغه حدیث مبارک اوریدو، خپل مې ورته تلاوت کوه نه، وانا اسمع، ما اوریدو. قال یغه بیا ویلې اخبرنا القاضي الزاهد ابو عامر محمود ابن قاسم ابن عمر الازدي رحمه الله، خو قراءة عليه وانا اسمع. اغام بیا دسوی چا عبارت ویلې خو ما غوږ ورته نیولی او مې اورېدو.
قرائت علی شیخ و انا اسمع ما اوریده. دا بیا څه وخت و؟ دا د هروي نه خو په 1540 کې اوریدلی. هروي بیا د محمود ابن قاسم ابن محمد الازدي رحمه الله نه یو څه وخت اوریدلی دي في ربيع الاول من سنه 82 و400 402 هجري کې. قال الكروخي سند بدل شو. ګوري موږ تاسو ته وروسته بیا تحویل خبره را روانه دي، البته به وو تفصیل بیا ان شاء الله العزیز کې کوو. د کروخي یو استاد ذکر شو، دیغه نه د روایتو د اوریدلو سلسله ذکر شو. هغه کروخي چې بیا دغه روایت د بل استاد د اوریدل دي اوس دوم سند ذکر کوي. قال الكروخي واخبرنا الشيخ ابو النصر عبد العزيز ابن محمد ابن علي ابن ابراهيم الترياقي يو استاذ، والشيخ ابو بكر احمد ابن عبد الصمد ابن ابي الفضل ابن ابي حميد الغرجي بل استاذ رحمهم الله. په دې دواړو د خدای رحم وکي. د دغه دواړو نه بیا ما اوریدل د بیا هم اوریدل قراءه علیهما وانا اسمع چې دې ته د عبارت ویل کېده ما اوریده. د کروخي یو استاد شو ازدي، هغه نسبتونه را واخلو لند. بل استاد شو تریاقي، بل استاد شو غورجي چې دام په هرات کې علاقه ده. د دغه دو استادانو نه بیا څه وخت اوریدلی؟ فی ربیع الاخر من سنه 81 و400. دغه استاد نه 402 کې، د دغه نه 401 کې. قالو اوس درې استادانو نه ګډ سند بیرته بیا ذکر کوي. علامه کروخي د ازدي تریاقي غورجي د دغه درې نه سماع کړی ده. قالو دغه درې سره بیا ویلي دي اخبرنا ابو محمد عبد الجبار ابن محمد ابن عبد الله ابن ابي جراح الجراحي المروزي المرزباني قراءة عليه، چې بیا په د باندې قرائت کېدو موږ اوریده. قال اخبرنا یغه بیا ویل دي چې موږ ته خبر را کړی د ابو العباس محمد ابن احمد ابن محمود ابن فضيل المحبوبي المروزي فاقر به الشيخ السقاء الامين. دلته وصلك خبره ده. دغه درې استادانو نه چې کروخي زده کړه کړې ده، دغه درې سره ویلي دي چې موږ ته اخبار چا را کړی ده؟ ابو محمد عبد الجبار ابن محمد ابن عبد الله. دا اوږده سلسله. وروسته بیا وی اخبرنا ابو العباس. وروسته بیا په اقر به شیخ ثقة الامین. د دغه شیخ نه څوک مراد دي؟ ګورئ کله بالفرض که یو مثال درکړم، د مانه یو مرګری چاته روایت نقل کی چې ما د دنه دغه حدیث اوریدلی، اوس هغه سړي ته اشتباه په زړه کې چې داسې نه یي چې ده به نه یي تر اوریدلی، هسې به ویایي. بیا هغه راشي خپله ما ته وویایي چې پلانکي د تا نه دا روایت ما ته نقل کړی، دا صحیح ده. زه ویم او په اقر به ثقه دغه معنا ده. فاقر به د دغه اقر به نه یا عبد الجبار مراد ده یا ابو العباس مراد ده. چې هغه په دغه خبر اقرار وکړي، یعنی موږ دا خبره چې راته نقل شوې وه بیا مو هغه ثقة الامین استاد ته عرض وکړو چې دغه حدیث د تا نه موږ ته پلانکي را نقل کړی یا دغه دریو استادانو را نقل کړی، رښتیا ده؟ د اقرار وکړو. او نو د کروخي هغه اشتباه زائله شوه، انقطاع احتمال چې کېدی شي چې دی د حضرت ابو العباس نه نه اوریدلی په عن باندې چې را نقل شي، خو احتمال د انقطاع وکړي، دا احتمال لا ختم شو. په اقر به ثقة الامین یغه اقرار وکړو چې او د ما نه اوریدلی. قال اخبرنا ابو العباس اخبرنا ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثوراء ابن موسى الترمذي الحافظ. تر ترمذي پورې درې سند شو، د مانه تر شاه اسحاق پورې، د شاه اسحاق تر عمر ابن تبریز د بغدادي پورې، د عمر ابن تبریز د بغدادي تر امام ترمذي پورې. امام ترمذي نه پورته باب ما جاء ان ورسته قال حدثنا چې شروع کیږي څوک د حدثنا ویي؟
خو ترمذي وایي ما ته پلانکي ویلي دي ما ته پلانکي ویلي دي دا ذمهواري دي دی ته هر مؤلف په خپل کتاب کې چې کوم احادیث ذکر کړي سند دی ذکر کړی ده نو سند علما او تحقیق ته موږ تاسو د مسلم په مقدمه کې راځي الاسناد من الدين دا کومه خبره نه ده دین خو د رجالو په باب کې د رجالو به اول تحقیق کوي الاسناد من الدين لولا الاسناد عبد الله ابن مبارک رحمه الله لولا الاسناد لقال ما قال من قال ما قال چې څه زړه واغه به ویلای ځکه هم چې مبتدعين د ځان وضع د احادیث شروع کړه محققین او علما او دستي په دغه راو ګرځول چې د حدیث ویله د ورته عمن د چانه دی اوریدلای که هغه استاد وسقو بیا یغه د چانه اوریدلای چې ټول سند به تحقیق وشو پس یغه نه بیا حدیث مسلم شو دا تر ډیره وخت پورې د موږ تاسو د دغه علاقو د محدثینو دستورم دا و چې صرف تحقیق د رجالو یې کوه متن ته چې حدیث ته ورسېده په حدیث کې نور بیا اختلافات ډیر نه ذکر کول بس لفظ او ترجمه اسانه و لیکن اوسنی محدثین کرام دی موږ چې موږ تاسو له خیره کله سبق ته ورسېږو بیا به اختلاف د مذاهب را نقل کوي دا حکم د پلانکي امام صاحب دا وی د حدیث پر رڼا کې امام شافعي صاحب دا وی د حدیث ولی بے ځای جرح په احناف شروع شوه چې امام صاحب اهل رائے بولی چې دا د حدیثو نه د خبر حدیث علم نه لري دا په خپل رائے دا خبرې کړې دي نو ځکه علما احناف مجبور شو تحقیق دغه ته چې بیا اره مسله د حدیث پرانا کې د آیات پرانا کې به بیا ثابتو بس تا نور ذات قال ابو